ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهمو خلاندو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وايي په کابل کې د نامنوي پر وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادۍ راډیو ته ویل د کابل د امنیت او نظم لپاره مبارزه له څو غلو یوه ډله تروریستانو یا 130 چاکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی او هر څه ګل او ګلزار شي. غوښتنه مو له کابل ښاریانو دا ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي. په کابل کې د ناامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلې یا میزان پر 26 امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارې مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې شوې، خو د ناامنیو پیښې لا هم روانې دي. چارواکي وایي د هراوت تر غونډۍ پر لویه لار ټرافیکي پیښه کې 2 کسان مړه شوي. د هرات تر غونډۍ پر لویه لار تیر ماښام په یوه ټرافیکي پیښه کې 2 کسان مړه شول. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د یوه تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات د روغتیا ریاست د مطبوعاتو مسؤل محمد رفیق شیرزي ویل په مړو کې 2 ماشومان، 3 ښځې او 2 نارینه شامل دي. بلخوا کندهار چارواکي وایي ارغنداب کې ماین چاودنې 4 ملکیان وژلي. د کندهار امنیه قومنداني وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې 4 ملکیان ووژل شول. د امنیه قومندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادۍ راډیو ته ویل چاودنه پرون ماسپښین شوې ده. هغه زیاته کړه د بوډای په سیمه کې د وسلوالو ترهګرو ښخ شوی ماین د ملکي وګړو پر زرنج موټر سایکل ماین چاودنه کړې ده چې په پایله کې د 2 ماشومان په ګډون 4 ملکي وګړي شهیدان شوي او یو بل ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره لیدلی دي. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د سولې پر پروسې او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سالمو اړیکو مفصلې خبره اترې شوې دي. سرچینه کاږي حامد کرزي د افغانستان او پاکستان ترمنځ متمدنې له افراطیات او تاوتریخوالي لرې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه بللې دي. او وروسته اعلان خبر ده چې رمز الاکبرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نوی استازی ټاکل شوی. ملګرو ملتونو رمز الاکبرو په د افغانستان لپاره د خپل نوي استازي په توګه ټاکلی دی. ملګري ملتونه وایي اکبرو په ډیر ژر د توبې لینزر پر ځای په افغانستان کې د دغه سازمان د استازي په توګه خپله دنده پیل کړي. د نیوز پریس چینل لیدونکو دا و د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې مو اورېدل. تر بیا ښې چارې الله مو مال.